د حیات خانوړ درنو لیدونکو د ولسنامې دغه برخه سمندر کې مونږ چکرې ووهلې دا هم پای ته رسي واپس شو سمندر کې د دې بورډونو جدا خپل ښار دی خپل یو تاریخ لري خپل کیسې لري د چا شخصي دي په میلیونونو ډالره قیمت لري دلته د کورونو قیمتونه دلته خلک چکرو له راځي بس دا پوره یو تاریخي ځای دی مزیدار څومره ملګري چې موږ ګوري او د دغه ولاګونو نه ولسنامو نه خوند اخلي هغو ټولو منندوی یم راسره اوسئ کوشش به کوو چې ښه نه ښه ولاګ ستاسو دپاره جوړ کړو او تاسو د ځان سره مشغول وساتئ Because I gave away the prize earlier. Parked here yesterday was owned by Jay Schottenstein. It was a $75 million yacht. One of his tenders had 6 450 horsepower motors on it. It was called Rolling Jay. And he had another one called Smoking Jays, which probably has just as much horsepower. That's, I'm going to remember that. You don't mind if I borrow that? Thank you. I'll gauge how excited people get when they hear DSW. And then be safe, be well. Thank you very much. Farewell, guys. Have a great night. د بل ولاګ دپاره یا د بلې ولسنامې دپاره زموږ سره اوسئ د سمندر او دغه د سمندر دغه موسمونه لږ لږ دا ځایونه مو خوښ شوي هیله لرو کور مو ودان ښاد آباد او بریالي اوسئ بوکي بل او دا جوړه شوې ده په 1802 کې دا وګورئ چې پیتلو نه جوړې ده څنګه به جوړې واه راځه دا د دې جاز هغه سفر و او دلته وایي کوزېده به الټه کې داسې به د دې خوا مخې او چې سر در باندې ونه ګرځي تاو نه شي وګوره قلم کې وقار وایي زه مخامخ هم کوزېدی شم د دوی وایي چې دا د دې رولز دي او ټیک هم وایي ښه نو دا ولسنامه هم په دغه ځای پای ته رسي الله په امان نو ملګرو د سمندر دغه ولسنامې مې درته وښودلې او وروستو راسره اوسئ راتلونکی ولاګ یا ولسنامه به تاسو وګورئ هغه به تاسو ته ډېر خوند درکړي نو د هغه وخته پورې راسره اوسئ د خدای په امان